دوام اصول یو دای حدیث او بالقرآن مات بنشو لکه د غرمو د ایمان یو د هغه دلایلو نه چې په حجیت د حدیث باندې دلالت کوي هغه دا آیاتونه دي چې قرآن کریم کې د نبی صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف کوونکو انسانانو ته د منافقت نسبت شوی دی قرآن کریم کې الله رب العالمین هغه انسان ته د منافقت نسبت کوي او په منافقت باندې موصوف کوي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمونه رد کوي او دا غینه اعراض کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي سورة النساء شپیتم آیت کې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا او کله چې دوی ته ویل شي چې تاسو هغه څه ته راشئ چې الله نازل کړي او رسول ته راشئ نو منافقان به ته ویني چې هغه ستا نه اعراض کوي په اعراض کولو باندې دی آیت کې الله رب العالمین هغه انسانانو ته د منافقت نسبت کوي چې هغه رسول ته د راتلو نه اعراض کوي او د هغې حکمونه نه قبلوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په ژوند کې راتلل خو دا و چې خلک به د هغه ذات ګرامی ته راغلل لکن دا آیت خو عام دی د نبی علیه السلام د مرګ نه وروسته هم دا آیت دی او د هغه د مرګ نه وروسته د راتلو مطلب د هغه احادیثو ته راتلل د هغه دین او د هغې شرع ته راتلل دي څوک چې هغه ته د راتللو نه انکار کوي او احادیثو ته د راتللو نه اعراض کوي قرآن په هغه باندې د منافقت فتوا لګوي او په منافقت موصوف کوي نو دا آیت دلیل دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروستو د هغه احادیثو ته د راتللو نه او په هغې باندې عمل کول واجب دي که واجب نه وی نو الله به دوی ته منافقان نه ویل امام ابن قیم رحمه الله په الصواعق المرسله 350 صفحه کې ذکر کوي وی فجعل الاعراض عما جاء به الرسول والالتفات الى غيره هو حقيقه النفاق كما ان حقيقه الايمان هو تحكيمه وی الله د هغه سنه اعراض کولو ته چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم راوړي دي او التفات او نظر ګرځول غیر ته د منافقت حقیقت وګڼه چې حقیقت کې منافق هغه څوک دی چې د الله د رسول د راوړل شوي احادیثو نه انکار کوي او بل طرف ته نظر اړوي لکه څنګه چې د ایمان حقیقت دا دی چې د الله رسول هغه حاکم وګڼي او هغه فیصله کوونکی وګڼي نو قرآن هغه چاته منافق وي څوک چې د احادیثو نه کوم چې د الله رسول راوړي دي اعراض کوي